به آزادیږي دا پاڅون به امر کیږي غلامي به اوس ختمیږي قاتلان به ښکاره کیږي غاصبان به بربنډیږي شهیدان به راپاڅیږي د امبېلو په کامبېلو کې ګیدړ سربه شو د ګورو په لړمنونه او د امبېلې ګیدړ سربه شو خوراک یې سو د ګورو لړمنونه او پیر بابا په ډاګې ولې پتا تیریږي دیوانه بابا لذینا او په علم جشن دی جانانا پټکې په سر کلو پټه په سر وما دغه څو ټپې ما په دې خاطر باندې ستاسو مخې سره شریکې کړې چې تاسو ته د پښتو په فولکلور کې د بونیر برخه را یاده کړم چې تاسو ته د پښتنو په تاریخ کې د بونیر توره را یاده کړم چې تاسو ته د علم لوړتیا را یاده کړم چې تاسو ته د بونیر د پښتنو ننګ را یاد کړم چې تاسو د بونور د پښتنو توره را یاده کړم دا مشاعره په بخنه سره چې مشاعره نه جلسه زیاته ښکاري او زه د ډېر خوند لمه ځکه چې زمونږ مشاعرې عموما مشاعري نن په لومبي ځل داسې مشاعره ده چې هغه جلسه زیاته ده او مشاعره کمه ده ډېر په بخنې سره زه پروفیسر یم استاد یم نو لږ د ډسپلن په حواله به خبره کوم موږ عموما د عامو خلکو نه فریاد کوو چې دوی شعر نه اوري دوی شور کوي دوی ډسټربنس کوي خو دلته چې د قام سترګې ناستې دي نن هغې شعر نه اوري هغې یو بل سره خبرې کوي موږ په کومه خوله بیا قام ته د ډسپلن دعوت ورکوو موږ په کومه خوله بیا د قام نه د نظم و نسق غوښتنه کوو زمونږ په قول او فعل کې تضاد دی دا شاعر دا په سټیج ودرېدونکی سړی د ده خبره ده خپل عمل نه خلاف ده باید چې د قام سترګې بینای باید چې د قام سترګې ړندې نه بیا به قام ته لاره ښوی شي بیا به قام په لاره روانولی شي بیا موږ چې کله د ادب خبره کوو موږ چې کله د ادب د بیانیې خبره کوو نو موږ د صحافتي ابلاغ او موږ د ادبي ابلاغ خبره کوو نن په بخنې سره چې زمونږ سیاست د پاپولیزم ښکار دی زمونږ مذهب د پاپولیزم ښکار دی زمونږ اقتصادیات د پاپولیزم ښکار دي نو د بده مرغه زمونږ ادب هم د پاپولیزم ښکار دی دلته که ما کنځل وکړه زما قسم چې تاسو ټول به ماته لاسونه پړقوئ خو که ما یو جوړه معنوي خبره وکړه هېڅوک هم هغې ته ریسپانس نه ورکوي دا خاوره د اخوند درویزه نه رانیولې تر شمس بونیري پورې د شمس بونیري نه رانولي تر طاهر بونیري سحر بونیري ګلزار بوسم او اوس چې موږ کوم وړوکی ماشوم واورېدو چې خفه و اسامه جعفر غالبا نومې و خو زه ستاسو نه تپوس کوم دلته ناست خلک یې دلته په کشرانو کې یو داسې شاعر دی په بونیر کې چې زه د ادب د استاذ په حیث دا دعوه کوم او چیلنج ورکوم چې د 22 کالو یو شاعر د هغه په شان د شعر په پښتونخوا کې نشي لیکلی هغه نشته تاسو هغه نه پیژنئ هغه نوم څه دی شوکت ساحل څوک پیژني یو څو لاسونه اوچت شو دا د پاپولیزم نتیجه ده چې کله قام په پروپیګنډو پسې شي په پاپولیزم پسې شي بیا د خپل اتلان ورک شي بیا د خپل تاریخ ورک شي بیا د خپل کلتور ورک شي باید د بونیر خاوره چې د ننګ خاوره ده چې د پت خاوره ده چې د تورې خاوره ده چې د پښتونولۍ خاوره ده چې دلته د پښتو صحیح بنیادی اصلي او چې کومه اوریجنل ادبي فضا ده چې هغه راجوړه شي او په دې کې دلته چې زه په بونیر خبره کوم نو خبره ډېره زیاته اوږدېږي زه نوره خبره نه کوم سراج صاحب ناست دی او ظلم په سوات کې په یو لاسنیوکې رایوځای شوي نو ما ورته وی ډاکټر صاحب نن خو دور دا دی چې خلک څومره لیوني کته خلک لیوني که دې ته یې مه ګوره چې په څه دې لیوني
ونی کړه چې خلک تالي ونی کړه دا پتا پسی پښتانه کما کمیس غوسته نو ماته نه ګوري خو کدا کمیس ما وېستو نو تاسو ټول هم راته ګورئ ویډیو هم رانه کوئ او خلکو ته ټلیفونونه هم کوئ راشئ وینئ مطلب تاسو په خبره پوهیږئ زه زیاته خبره پې نوره نه کومه زه دغه څو خبرې زه چونکې اول شاعر یم ما هم دغلته خبرې کړي دي طاهر صاحب راغلی 2-3 ځله یې زما سره ګپ لګولی دی نو اول په دې کې زه شامل یم بیا د دې سړي ډېره زیاته مننه کوم چې عموما پروګرامونه تنظیمونه کوي ادبي ټولنې کوي د په یو سر باندې دا لوبه را جوړه کړې ده او د دې کلي ټول پښتانه دلته ودرولي دي واړه ولاړ دي مشران ولاړ دي او زمونږ همزولي کشران ټول پکې دي نو دا سړی یقینا چې د دا دوړ دی دی په یو ذات کې د ټولنې کار کوي د تنظیم کار کوي زه نورې خبرې نه کول غواړم ځکه چې خبرې کله کله ترخې شي شعرونه درته وایم څو شعرونه دي او بیا یو نظم درته وایم اوس به په چا مې اعتبار راځي او څنګ به راځي اوس به په چا مې اعتبار راځي او څنګ به راځي زما څېره چې هم زما په آینه کې نه وه او ډاکټر صاحب چې مرکزي کردار یې زه ومه زما په نوم وه چې مرکزي کردار یې زه ومه زما په نوم وه زما خبره هم په هغه افسانه کې نه وه او شعر دی چې طاهر صاحب ټولو پښتو ویله ټولو د پښتو داویدار ټولو پښتو ویله ټولو د پښتو داویدار خو د عمل پښتو په ټوله زمانه کې نه وه مهرباني چې اوسو نور شعرونه د زلمو دپاره چې موږ په رڼا مین یو موږ تیارې نه خوښوو موږ په رڼا مین یو موږ تیارې نه خوښوو هغه زما زه د هغې نه سترګې نه اړوم موږ په رڼا مین یو موږ تیارې نه خوښوو هغه زما زه د هغې نه سترګې نه اړوم او زما په سترګو کې به تل زما د قام اوښکې وي زما په سترګو کې به تل زما د قام اوښکې وي زه مې د ژوند د فلسفې نه سترګې نه اړوم او نظم دی داسې ډېر اوږد نظم نه دی د شاهد امرم نه ستړي کومه د دې سرخط دی وینه نو بل دی چې خلکو ویل وینه شفق وي خلکو ویل وینه شفق وي د هېواد افق رنګین کی د وطن تقدیر روښان کی لار را لنډه د کاروان کی مرامونه را نږدې کی او مضبوطې حوصلې کی خلکو ویل وینه توده وي خلکو ویل وینه توده وي او سړې جذبې تودې کی د ځوانانو سترګې سرې کی په اغیارو زلزلې کی په غاصب بلې لمبې کی خلکو ویل وینه درنه وي خلکو ویل وینه درنه وي دا خلکو ویل وینه درنه وي او درنې د قام شملې کی باراورې جرګې کی باراورې جرګې کی مقصدي مرکې کی ټولې غلې هنګامې کی لولپۍ تورې شپې کی او په شاتې حادثې کی خلکو ویل وینه وي ګرانه خلکو ویل وینه وي ګرانه چې د کم مرام نظار شي هغه امر شي قرار شي هغه تل پاتې خمار شي هغه نښه د بهار شي د آزاد وطن دستار شي غلامۍ لره دار دار شي خلکو ویل وینه ویږي خلکو ویل وینه ویږي دا چې چرته هم تویږي نو قاتل راښکاره کیږي سل پردو کې نه پټیږي بیا مقتول را ژوندی کیږي یو پاسون ترېنه جوړیږي د خپل قام مخکې ودرېږي د خپل قام مخکې ودرېږي بیا هیڅ چا نه یریږي اوس که دا وینا رښتیا وي اوس که دا وینا رښتیا وي نو وطن به ازادیږي او مرام به لاړنډیږي اوس که دا وینا رښتیا وي نو وطن به ازادیږي او مرام به رالنډیږي حوصلې به مضبوطیږي سړې وینې به تودیږي غاصبان به نور سوځیږي لوپټې به اوس درنیږي او شملې به بیا رپیږي
मरके बरा जुड़ेगी हंगामे बगल कीगी तोर शपे बपशा कीगी दा वतन बाजादीगी दा पासुन बा मरकीगी गुलामी बोस खत्मीगी कातिलान बखका रखीगी गासिबान बरबंडीगी शहीदान बरा पासीगी दकाम मख के बोदरीगी जका विना बवईगी जका विना बवईगी वस बच्चों हम न पटीगी उस जमंग दे विनी वार दे उस बविना गोया कीगी उस जमंग दे मिरी वार दे उस बविना गोया कीगी